مات شوی صف نلسمه برخه. مات شوی صف راځئ چې د تاریخ درسونه بیا راژوندي کړو. مات شوی صف. موږ یو ملت وو خو اغیار سره پردي کړو. مات شوی صف. صف مات شو او له هرې درزې نه یې وینه وبهېدله. مات شوی صف. مات شوی صف. تا د امت غداران پیژنې، تا د امت غداران پیژنې. مات شوي صف ته داستان درنو قدرمنو اورېدونکو، په دې هیله چې ټول به جوړ او روغ یاست. الله جل جلاله مو خوشحاله لره. زه محسن احسان مې یو ځل بیا د مات شوي صف ته داستان د خپرونې کوربتوب کوم، په دې هیله چې دا خپرونه تر پایه راسره واورئ. درنو او قدرمنو اورېدونکو، په تېره برخه کې مو اورېدل بیا خازن بن خزیمه مهدي ته مخ کړ او ورته وویل دا چې څه وویل دا به په نن خپرونه کې واورو ان شاء الله تعالی. هغه وویل زه خو ډېر وخت د امو تر سیند پورې تګ راتګ کوم او د امو د سیند څخه هاخوا هم په ځینو سیمو کې اشنایي لرم، تر هغې چې د قراقل پورې اړوند ده په کوم ځای کې چې دغو وحشي ځواکونو اوس پړاو کړی دی او د همدې ځایه لوټمار هم کوي، نو دا ځای ماته معلوم دی. خو د قزلقم په صحرا کې چې هغوی کوم 4 مرکزونه جوړ کړ د هغه ځای په اړه معلومات نه لرم. په دې اړه باید عرض وکړم چې هغه مخبران چې تاسو د دې خلکو د ځایو د معلومولو لپاره قزلقل ته استولي وو هغوی دا ځایونه معلوم کړي هم دي. د هغوی څخه موږ ته یو څو کسان د لارښودونکو په توګه راکړم. موږ به د هغوی په لارښوونه په قراقل کې د دې لوټمارانو سره خپل حساب پاک کړو. کله چې د دې ځای فارغ شو نو بیا به د زرپشان د سیند په غاړه د شمال په لور لاړ شو او د حمله کوونکو په پاتې ځایو باندې به هم کلک گزار وکړو. د خازن بن خزیمه د خبرو وروسته ورته مهدي په ډېر ممنونیت سره وویل ما خپل هغه مخبران چې د دې وحشي ځواکونو د ځایو د معلومولو لپاره ورلېږلي وو ستاسو د دواړو ورونو د راتلو نه مخکې ستاسو سره د راتګ لپاره تیار کړي دي. تاسو په دې اړه ډاډمن اوسئ، هغوی به ستاسو په لښکرو کې شامل سي او تر هغه ځایه پورې به مو ور ورسوي. زه په دې ډاډمن یم چې هغوی به په ډېرې ښه توګه ستاسو لارښوونه وکړي او تاسو به د هغو وحشي ځواکونو مراکزو ته ور ورسوي چې د مسلمانانو د وژلو او لوټمار دنده لري. هیله ده چې تاسو به په هغوی دروند ګزار وکولی شي او هغوی به مجبور کړئ تر څو د تیښتې لاره خپله کړئ. بیا مهدي د خازن بن خزیمه په لور وکتل او ورته وویل زه وینم چې تاسو په لښکرو کې ستاسو د سالارانو ښځې او کوچنیان هم شامل دي. ایا تاسو غوره ګڼئ چې دوی همدلته په مرو کې تم شي او بیا یې له ځانه سره د جنګ ډګر ته بوځئ؟ هسې خو کوم خبرونه چې تر اوسه زما جاسوسانو رسولي دي د هغې له مخې ویل کېږي چې د هغوی سره هم ښځې او کوچنیان شتون لري او هغوی هم په دښمنانو باندې د حملو کولو وړتیا لري. په ځانګړې توګه د دښمن د قراقل په ستر پړاو کې خو د دښمن ګڼ شمېر ښځې نجونې او کوچنیان شتون لري. د مهدي د خبرو خلاصون وروسته خازن بن خزیمه ورته وویل زما د محمد بن عشد په لښکر کې چې کوم ښځې او ټول له موږ سره یو ځای سفر کوي، موږ د هغوی څخه هیڅوک هم شاته نه پرېږدو او موږ هیله من یو چې زموږ ښځې به د جنګ په دوران کې زموږ حوصلې نورې هم راکلکې کړي او هیله لرم چې زموږ په دښمن ته سختې ماتې ورکړو او بریمن به رستانه شو. د ابن خزیمه د چوپتیا وروسته مهدي ورته وویل ستاسو د لښکرو خوراک چاک د مروې د ښار د خلکو له اړخه وي. تاسو یې وګڼئ چې د مروې د شاوخوا کلیو او د ښار خلکو ستاسو د لښکر ته یو ډول میلمستیا تیاره کړې ده او سبا به ستاسو لښکر ټول زما میلمانه وي او د هغې نه وروسته به تر دې ځایه د خبرو وروسته خلیفه منصور زوی مهدي تم کړل شو ځکه چې خازن بن خزیمه په خبرو کې راپوت ورته وویل د هغې نه وروسته به هیڅ نه کېږي ځکه چې 2 ورځې وروسته موږ د دې ځایه کوچ کوو. زه او محمد بن عشد ډېر زیات
وخت له لاس نه ورکوو. موږ غواړو سم د لاس په دښمن حمله وکړو. موږ به د هغوی نور پړاو ته هم واچو او حملې به پرې وکړو. داسې ګزارونه به ورکړو چې د مسلمانانو آبادۍ تر تل لپاره خوندي پاتې شي. د خازن بن خزیمه د دې خبرې سره ټولو ناسو خلکو اتفاق وکړ. لنډه دا چې په دې ورځ د مروې شاوخوا خلکو د هغوی لښکر ته مېلمستیا ورکړه. بله ورځ ټول لښکر د مهدي بن منصور مېلمانه شول او د هغه نه وروسته بله ورځ خازن بن خزیمه او محمد بن اشد د خپلو ټولو لښکرو سره یو ځای د خپلو موخو د ترلاسه کولو په لور حرکت وکړ. ته د عثماني خلافت په لوړو خوبونو کې، ته د اسلامي جهان رڼا او څراغونو کې، تا ته خراسان بخارا سمرقند هیڅ نشکاري، تا ته غزنوي او د ابدال توري هم نشکاري، ته د عقبه بن نافع کروان ته وګوره، بیا نو د زرادا د غزا توپان ته وګوره، ښه ده چې د دین مبین همدا سپایان پیژنې، خو ته غداران پیژنې، خو ته غداران پیژنې، خو ته غداران پیژنې، چا چې د تاریخ او د اسلام لمن دغدار کړه، ته د عبدالله ابن سبا ابن ملجم پیژنې، حجاج بن یوسف د ظالم پیژنې، ته ابو مسلم خراسانی عطا ترک پیژنې، چا چې موزیوال اوره کېدلو ته اشر کوا، ته العلقمي متوکل مستعن پیژنې، ته به شیخ سنان علی خان او میر جعفر پیژنې، ته ایمان پورونکي حاششان غداران پیژنې. خبرونه درنو قدرمن اوریدونکو، د خلیفہ منصور زوی مهدي سره د جنگ د پلان جوړولو وروسته خازن بن خزیمه او محمد بن اشد خپل لښکر سره یو ځای د چارجویي په سیمه کې د عمود سیند څخه ورتیر شول او د شمالي لویدیځ په لور روان شول. د بل اړخ د شمال وحشیان هم خبر شوي چې د مسلمانانو یو لښکر د هغوی سره د مقابلې او د دوی په لاسو د وژل شوو مسلمانانو د بدلیې د اخیستلو لپاره را روان دي. خازن بن خزیمه او محمد بن اشد دواړو د خپل لښکر سره یو ځای د قراقل سیمې ته ورسېد. نو یې وکتل چې په مقابل کې د وحشیان لښکرې تیارې ولاړې دي. څرنګه چې خازن بن خزیمه او محمد بن اشد د خپل لښکر سره یو ځای هلته ورسېدل، نو د وحشي ځواکونو په لیک کې د جنگ ډول وهل شو. په دې توګه د حملې پیلامه د همدې وحشي ځواکونو او د ترکانو دواړو په همغږي سره وکړل شوه. خازن بن خزیمه او محمد بن اشد هم خپل ځواکونه منظم کړل او د جنگ کولو حق یې ورته وکړ. کله چې دواړه لښکر یې د بل سره د جنگ لپاره تیار شوې، نو په همدې وخت کې د وحشي ځواکونو څخه یو پهلوان په خپل آس پور په ځغاسته د خازن د لښکر په لور ورغی. د هغه د مسلمانانو ځواکونو په لور غږ کړ او د خپل ځان د مقابلې لپاره یو کس وروغوښت. په دې وخت محمد بن اشد، خازن بن خزیمه او نور سرداران ټول په یو ځای کې ولاړ وو. میدان ته د راغلي وحشي ځواکونو د مقابلې او چیلنج کولو په وخت کې محمد بن اشد د خازن په لور وکتل او ورته وویل: وروره، ما خو فکر کاوه چې دغه منګولیان او ترکان به پر موږ سمدراز حمله وکړي، خو دوی اوس د انفرادي مقابلې لپاره چیلنج راکوي. د دې وحشانو یو جنګجو میدان ته راغلی دی. زه د هغه سره د مقابلې لپاره ورځم او زه هیله لرم چې خداوند قدس به ماته پرې بری راکړي او بریالی به تاسو ته رسن شم. په دې وخت د لښکر یو بل سالار محمد بن اشد د آس واګې ونیولې او ورته ویل: امیر، تاسو داسې انفرادي مقابلې ته تګ نه دی پکار. تاسو د لښکر سالار یاست، ستا زیان به د ټول لښکر لپاره زیان وګڼل شي او د لښکر د ماتې او ذلت سبب وګرځي. تر دې ځایه د خبرو وروسته محمد بن اشد خبرې پرې کړې او په شای وټپاوه او ورته وویل: دوسته، ستا خبره تر ډېره پر صحیح ده، خو که چېرې د ده په مقابله کې زموږ بل کوم سالار ناکامه شي، نو بیا به زموږ په لښکرو کې بې زړهوالی را پیدا شي. که چیرې موږ په دې انفرادي مقابله کې بریا ترلاسه کړو، نو دوسته زموږ د عسکرو حوصلې به لوړې شي او د شمال دغه وحشیان په قراقل په همدې میدانونو کې د ماتې او شکست سره مخامخ شي. ډاډمن اوسه، زما مهربانه خدای ته که منظور وي، نو زه به دی په همدې انفرادي مقابله کې د جنګو په مقابل کې بریا ترلاسه کړم. د دې خبرې سره محمد بن اشد خپل آس واګې راکش او د مقابلې لپاره میدان ته وروځغستل. کله چې محمد بن اشد د منګول تیغ وهونکي مخې ته ورورسېد، نو د هغه سره نږدې خپل آس تم کړ. بیا هغه منګول محمد بن اشد ته په زور وویل: لومړی راته دا ووایه چې د کوم لښکر نه چې ته زما د مقابلې لپاره دلته راغلی، په هغې لښکر کې ستا مقام او څه شي دی، تر څو د مقابلې د پیلمې نه مخته زه مطمئن شم چې زه د چا سره ټکر کوم، هغه هم ښه تیغ وهونکی دی. په دې وخت کې ورته محمد بن اشد په طنزیه توګه وویل: ای وحشي، وراوره، کله چې زما او ستا ترمنځ ټکر پیل شي، نو زما تور به تا ته ښکاره کړي چې د کوم لښکر څخه چې زه راغلی یم، هلته زما مقام او زما منصب څه شي دی. د محمد بن اشد په دې خبره هغه منګول وحشي وخندل او ورته وویل: دا خو دې هم ښه خبره وکړه. خلکو د منګولو د نوم د اورېدو سره سم خپلې بسترې ټولوي او تښتي، خو ته زما د ماتولو په فکر کې یې. ای زما مقابلې ته راتلونکی، کله چې زه د یو چا سره انفرادي مقابله کوم،
نو داسې گزار پرې کوم چې د ژوندانه ماښامونه ورته درسره ګڼ شي. ما د ډېر تېغ وهونکو سره مقابلې کړې دي، خو کله چې زه له تا سره د ټکر پیلامه کوم بیا به یې په خپلو سترګو وویني او محسوس به یې کړې چې د مقابلې په وخت کې ته څومره غمونو سره مخ کېږي. د هغه د ډېرو لاپو باپو نه وروسته محمد بن اشعث ورته وویل ای منګوله راځه د خبرو لړۍ ختمه کړو. د کوم کار لپاره چې خپل لښکر څخه راغلی هغه د پیلېدو لاس پورې کړه. راځه د مقابلې پیلامه وکړه او بیا وویني چې څوک ماتې خوري او چا د خوله وینو ډکېږي او د چا په لمن بریا او کامیابي ورځي. د محمد بن اشعث د دې خبرې سره سم هغه منګول په محمد بن اشعث باندې مرګونی گزار وکړ. محمد بن اشعث هم په مقابل کې خپلې تورې جادو شکمالونه پیل کړل. تر یو وخته پورې دواړه خواوې یو د بل سره په ټکر کې وې. منګولیانو فکر کاوه چې د هغوی جنګجو به د مسلمانانو د لښکرو څخه راغلي لښکر ډېر ژر مات کړي او د هغوی کس به د میدان ترمنځ د خپل بري اعلا کوي. خو محمد بن اشعث هره لمحه په هغه باندې په ذات تنګوله او د مستضعفیتونو په بهیر کې د دارو د لږې شېبې سختې مقابلې وروسته منګول داسې محسوس کړ چې محمد بن اشعث ته یې باید نور د ګزار کولو فرصت ورنه کړي. په دې خاطر یې په هغه باندې سخت ویرونکی وار وکړ او شاته شو. په همدې وخت کې ورته محمد بن اشعث په زوره وخندل او ورته ویل واوره زما سره د انفرادي مقابلې په لور راتلونکي اوس به درته ښکاره شوي وي چې د تورې ژوروالی تر کومه ځایه دی. ما خو تر اوسه پورې ستا حملې ته کولې او ستا د حملې کولو توان او اندازه مې کتله. زه اوس ډېر خفه یم چې تا ماته ولې ګواښ کوم. ای منګولې ما اوس د خپلې دفاع څادر لرې کړ او د جارحیت لباس مې په ځان کړی دی. اوس به نو له ما سره په احتیاط سره مقابله کوي ځکه چې زه غواړم چې مقابله ډېر ژر راټوله او تا خپل انجام ته ورسوم. د محمد بن اشعث په دې خبره د منګول رنګ ژړ چتېدلی او بیا یو ځل بیا دواړو یو پر بل باندې بې درېغه خطرناکې ویرونکې حملې پیل کړې. یو ځل محمد بن اشعث په ناڅاپي توګه د منګول حمله به خپل ډال باندې واخیسته او بیا ډال په هماغه قوت او ځواک سره شاته ټېله کړ او منګول یې د آس نه لاندې راوغورځاوه. محمد بن اشعث هم د آس نه راټوپ کړ او لاندې راکښته شو او بیا په خوا له دې چې منګول راپورته شي او دوباره مقابله پیل کړي محمد بن اشعث ورته مخ شو او د هغه په مرۍ یې د تورې څوکه کښېښوده او ورته وویل ته به چې غوښتل دي زما حالت د لمدغه کاغذ په څېر کمزوري کړي اوس دې نو لږ څه د خپل حالت ووینم. ستا حالت خو له د لمده کاغذ د کمزورتیا نه هم بدتر شوی دی. تا خو غوښتل زما سره د بربریت په سترګو مقابله وکړې او ما ته زیان راورسوې خو ستا حالت هماغسې لکه څنګه چې تا زما په اړه تصور کوم. په دې وخت کې محمد بن اشعث خپله پښه د هغه په لاس باندې چې توره یې پکې نیولې وه کښېښوده او بله پښه یې د هغه په بل لاس چې ډال یې په کلک نیولې لغته ورکړ او ډال ترې لرې وغورځاوه. بیا خپله توره ورمخته کړ او غاړه یې ترې ووهه او له منځه یې یوړ. د دې انفرادي مقابلې د ماتې وروسته د منګول لښکر سم د لاسه د حملې اعلان وکړ او سترګو په رپ کې د مسلمانانو په لښکر عامه حمله پیل کړه. په ځواب کې مسلمانانو هم په پوره جوش او خرو سره حمله وکړه او د دواړو خواو ترمنځ سخت جنګ ونښت. د ظریفشان د سیند په غاړه د سخت وینه تویونکي جنګ وروسته بالاخره د مسلمانانو لښکرو منګولیانو ته ماتې ورکړه. د منګولیانو لښکر یې په تېښته شوې. لومړی د شمال په لور ولاړې او بیا وروسته یې د ختیځ په لور مخه کړه او د درزان سیمې ته یې ځانونه ورسول. دا همهغه سیمه ده چې منګولیانو پکې خپل ستر لښکر راټول کړی و. کله چې دا ماتې خوړلي لښکر د منګولو ستر لښکرو ته ورغی نو منګولو په دې ماته باندې ډېر افسوس وکړ او هوډ یې وکړ چې د مسلمانانو څخه باید د دې ماتې بدله واخیستل شي. په دې وخت د قلزم په سیمه کې د منګولو 15 لوی مرکزونه وو چې پکې د قراقل، درزان، کریمینیا، خطرچی او نوراته مرکزونه راتلل. منګولو فکر کاوه چې د قراقل په سیمه کې د مسلمانانو لښکر د بریا وروسته به هغوی همداسې بېکاره پاتې نشي بلکې هغوی به زموږ د ماتې خوړلي ځواکونو تر شا تر دې ځایه هم راځي. په دې خاطر پرېکړه یې وکړه چې د درزان په سیمه کې به د مسلمانانو سره مقابله کوي او د خپلې ماتې بدله به ترې اخلي. درزان سالار د نورو سیمو سالاران هم راوبلل تر څو ټول لښکر یې په متحده توګه د مسلمانانو د لښکرو سره مقابلې وکړي او خپل بدل ترې واخلي او مسلمانان بیرته د سیمې څخه وکاږي. منګولو د مسلمانانو په مقابل کې د خپل ځای قرباني ته ځایونه تیار کړي وو. هغوی دا کار په دې خاطر هم کوه چې که چیرې د قراقل په میدانونو کې د ماتې وروسته په نورو سیمو کې هم مسلمانان له اړخه د ماتې سره مخ شي بیا به د پخوا په څېر د دې واوريزې سیمې څخه د بیرون وتلو او د جنوب په لور مخ کولو او بیا هلته د ګرمو سیمو څخه د خپل ژوند د اړتیاوو پوره کولو څخه به بې برخې کړل شي. په همدې خاطر منګولو د نوراته، خطرچي او کریمینیا ټول ځوانان د قزل قم په ښار درزان کې سره راټول کړل. هغوی غوښتل په پوره اتفاق سره د مسلمانانو مقابله وکړي، مسلمانانو ته ماتې ورکړي او که نه بیا به دوی د خپل پلرني دندې یعنې قتل او لوټمار څخه بې برخې پاتې شي. شاد چې د دین مبین همداس پایان پیژنې خدا غداران پیژنې خدا غداران پیژنې خدا غداران پیژنې چا چې د تاریخ او د اسلام لمن دغدار کړه ته د عبدالله ابن سبا ابن ملجم پیژنې حجاج بن یوسف د ظالم پیژنې ته ابو مسلم خراسانی اتا ترک پیژنې چا چې موزی وال اوره کې دلو ته اشر کوا ته العلقه
اسلامی متوکل مستعین پیژنې ته به شیخ سنان علی خان او میر جعفر پیژنې ته ایمان پورونکي حاشش غدران پیژنې چا چې مو حریت او استقلال تل په پردو پلورل ته هغه لسپوڅي په پردو لاروان پیژنې ته هغه لسپوڅي په پردو لاروان پیژنې خو ته غداران پیژنې خو ته غداران پیژنې خو ته غداران پیژنې شور د جذبو جوړ که پیمال شوی مو عظمت دی پاڅه توري وشرنګه و ننګ تزارور خبرونه درنو قدرمن اوریدونکو د بل اړخه هغه وخت چې د قراقل په سیمه کې منګولیانو ماتې وخوړه خازن بن خزیمه او محمد بن اشعث هغوی تر لیر په تعقیب کړل او په دې دوران کې د هغوی د ځواکونو پوره شمېر راکم کړل د تعقیب د پای ته رسول نو وروسته خازن بن خزیمه او محمد بن اشعث یو د بل په لور اسونه راوځغلول او یو بل ته په خندا شول بیا د اسونو څخه راکښته او یو بل ته غاړه ورکړ او په دغه ناشوني فتح یو بل ته د زړه له کومې مبارکي ورکړه تر دې وخت پورې د هغوی خواته کوچني سالاران هم رسېدلي وو خازن بن خزیمه او محمد بن اشعث د ټولو سره په غېږ روغبړ وکړ او بیا په دغه شاندار پته باندې مبارکي وویل د لښکر یو برخه څو ډلو باندې مشتمل و لا د بخانه د خپل پړاو د خوندي ساتل په خاطر موجود و ځکه چې د پړاو دننه د یو شمېر سالاران په ګډون د لښکریانو ښځې او کوچنیان هم میشتو خازن بن خزیمه او محمد بن اشعث دواړو لومړی د خپلو خیمو په لور ورغلل او هغې نه وروسته د منګولیانو په پړاو ولکه وکړه او هر څه یې تر خپلو لاسو کې واخیستل بیا د هغې ډېره برخه د خپلو لښکریانو ترمنځ وویشله بیا د لښکرو هغه برخې چې د جنګ کې یې ګډون نه وکړي په بیرې کولو درول او پاتې لښکریانو ته د آرام کولو دپاره موقع او فرصت برابر کړ کله چې محمد بن اشعث خپل خیمې ته نور نه وکتل چې هلته اقلیمه د خیمې د یو سر نه تر بله پورې ډېر ناکراري قدم وهي خو کله چې محمد بن اشعث تر سترګو شو نو خوشحاله شوه او د خوشحالۍ نه منډه کړه او د خیمې په دروازه کې د محمد بن اشعث نه لاسونه راچاپېر کړل او خیمې ته دننه ورننوست او ورته وویل ته ولې د خیمې په دروازه کې درېدلی وې ما څومره په ناکرارۍ سره ستا د راتلو انتظار کوه د لښکریان یو شمېر ښځې چې دلته راغلي وې لږ شېبه مخته د دې ځایه ولاړې هغوی زما د ښه قسمت تعریف او ستاینه کوله ویل زه خوش قسمته یم د محمد بن اشعث په څېر مېړه لرم کله چې په لښکریانو کې دا خبره خپره شوه چې محمد بن اشعث په انفرادي مقابله کې د منګولیانو هغه جنګجوګو ته ماته ورکړې او هغه یې وژلی دی نو په لښکر کې شاملې ګڼ شمېر ښځې په منډو زما خیمې ته راغلي او په دې کامیابي یې ماته مبارکي راکړه او نه یوازې مبارکي یې ویله بلکې زما په ذات یې فخر کوه چې ته د داسې یو شخصیت ښځه یې تر دې ځایه د خبرو وروسته اقلیمه تمه شوه تنده یې ووهه او له ځان سره وویل زه څومره بېعقله یم بیا وویل ته لږ تم شه زه همدا اوس بېرته راستنېږم بیا منډه واخیسته او د خیمې نه دننه غسلخانې ته ورغله لږ شېبه بېرته راستنه شول په لاسو کې یو پاکه سپینه ټوټه لمده کړې وه له ځان سره راوړه د محمد بن اشعث مخ تندی او لاسونه یې پرې پاک کړل او د وینې داغونه یې ترې لرې کړل کله چې دا هر څه خلاص کړل نو بیا محمد بن اشعث په ډېره مینه لاسو ونیو او ورته ویل اقلیمه ته ولې دومره تکلیف باسې زه خو غواړم چې ځان پرېمنځم او کالي بدل کړم نو بیا به ټول پاک شم اقلیمه ورته وویل ما ستا نوي کالي راخیستي او درته مې همدلته ایښي دي ته غسلخانې ته ورشه لباس یې بدل کړه تر دې وخته پورې به ډوډۍ او غذا هم راشي بیا به یو ځای وخورو محمد بن اشعث خبره ومنل لاړ او غسل یې وکړ ځان یې پرېمنځل کالي یې بدل کړل او بېرته راغی او کښېناست تر دې وخته پورې ډوډۍ او غذا هم راوړل شوې دواړه کښېناستل او په مینه خوراک څښاک وکړ د بل اړخه شبیب بن روا او حرب بن قیس د خپلو لښکرو سره یو ځای د سیستان په لور د خارجانو د ځپلو لپاره ورغلي وو د هغوی د کوچ کولو نه مخته خلیفه مصر یو تیز تلونکی قاصد د یمن د حکمران لمان بن زیاده په لور استولی او هغه ته حکم کړی چې هغه د یمن په ځای د سیستان حاکم ټاکل شوی دی او دا چې هغه د شبیب بن روا او حرب بن قیس سره یو ځای په سیستان کې راپورته شوي بغاوتونه وځپي تر څنګ خارجانو هم د کولیر د دښتې په منځ کې د خلیفه مصر د لښکرو سره د مقابلې لپاره خپل لښکر راټولې کړي وي او د مقابلې انتظار یې کوه د کوالیرا دښته د ایران په لویو دښتو کې ګڼل کېږي دا ډېره لویه صحرا وه په هغو شپو ورځو کې د ایران پولې هم مختلفې وې حال دا چې په پخوا زمانو کې د دې مملکت پولې تر لرې ځایو پورې رسېدلې وې خو وروسته بیا لږ راټولې کړل شوې چې بیا حدود د شمال د لورې تر قفقازه او روسیې ترکستان پورې په جنوبي برخې د عربو د بحري پورت ختیځ کې تر افغانستان پورې او لویدیځ کې تر عراق او ترکیې پورې خپرې شوې ایران په یوه لوړه پروت هېواد دی چې د څلورو خواو څخه په غرونو کې راښکېل شوی دی د شمال په لور یې د البرز غرونه دي چې په ځنځیري توګه د شرقا او غربا زغېدلي دي د غرونو دا لړۍ په غربي برخه کې د ارمینیا څخه پیلېږي او خزر د بحرې پورې رسېږي او بیا تر هندوکش پورې ځان رسوي په شمال کې داسې غرونه میخ دي چې کله کله ترې اوربادونکي مواد هم رابرسېره کېږي خو اوس د دې مادې رابرسېره کېدل ترې ډېر کم شوي دي په دې غرونو کې رومان او سبلان دي د رومان غر د تهران سره نږدې او د سبلان غر په آذربایجان کې دي په جنوب شرقي برخو کې هم غرونه په غربي برخو کې د زراکروس یا کردستان غر دی چې شماله او جنوبا پروت دی ویل کېږي
کېږي چې پخوا په دې ځمکو کې ډېر زیات ځنګلونه وو او د همهغې له مخې به زیات بارانونه اورېدل خو وروسته بیا د بدامنۍ او کورنیو جنګونو له مخې دا ځنګلونه راکم شول او د دې راکمېدو سره یو ځای د بارانونو لړۍ هم کمې شوې. اوس که لږ ډېر باران هم ورېږي نو یوازې د یخنۍ په موسم کې کېږي. د کلیو صحرا چیرې چې خارجانو خپل لښکر د مقابلې لپاره تم کړی وي د ایران په لوړه سطح پرته ده. دې صحرا ته د لوت دښته هم وایي. دا صحرا د تهران او قم څخه پیلېږي او د ختیځ لوري تر 800 میله پورې ځغېږي. په دې پراخه صحرا کې ګڼ شمېر لوړې ژورې شتون لري او زیاتې لارې پکې جوړې کړل شوي دي. تاجران پکې د خپلو کارونو د تېرېدو په وخت کې په اوښانو سپاره تېرېږي او خپل مالونه له یو ځای نه بل منتقلوي. په دې دښته کې سفر کول ډېر ستونزمن دی. 200 میله واټن وهلو وروسته چیرې چې کوم نخلستان یا شین ځای تر سترګو شي او بیا په دې سیمو کې اوبه هم همهغسې ډېر نه ترلاسه کېږي ځکه چې په ایران کې کوم خاص سیند نشته. هو یو سیند شته چې د قارون سیند ورته وایي. دا سیند د بختیاري غرونو څخه سرچینه اخلي د خوزستان سیمه خړوب کوي او بیا د پارس په خلیج کې ورپورته مخکې په 2 برخو ویشل کېږي چې ترمنځ یې آبادیان جزیره پرته ده. تر حوازه پورې په دې سیند کې کښتۍ ځغلي. د قارون د سیند سره نږدې یو بل سیند هم بهیږي چې د کورخان په نامه یې یادوي. دا سیند چې کله د شوش ښار سره نږدې کېږي نو په 2 برخو ویشل کېږي. اخر دا دواړه برخې په خاورو کې جذب او جوړیږي. خو کله چې اوبه زیاتې وي نو هغه پاتې اوبه یې د دجلې په سیند کې پرېوځي. شبیب بن روا او حرب بن قیس هم منزلونه یو په بل پسې وهل او د کویلیر دشت هغه لور ته ونږدې کېدل چیرې چې خارجانو د خپل لښکرو سره یو ځای د دوی سره د جنګ لپاره پړاو کړی و. د خارجانو په لور د تللو نه مخته د یمن حاکم میرزاده هم د خپل لښکرو سره یو ځای د همدې کولیرا په دشته کې د شبیب او حرب د لښکرو سره یو ځای شوې. په دې توګه درې واړه لښکر یو د بل سره یو ځای شوې او په متحده توګه د هغه ځای په لور مخه کړه چیرې چې خارجان له د مخه د خپل لښکریانو سره پراته وو. کله چې مان میرزاده شبیب بن روا او حرب بن قیس د خپل لښکرو سره یو ځای د خارجانو تر مخه راڅرګند شول نو خارجان د جنګ کولو لپاره اشاره ورکړه. د دې اشارې د کتلو سره سمت دوی درې واړو هم خپل لښکرې منظمې کړې او بیا دواړو ډلو ترمنځ سختې نښتې پیل شوې. د لوت صحرا د دواړو لښکرو د ټکر څخه د قیامت میدان ګرځېدلی و او د صحرا په شو کې د انسانانو وینې هر لوري ته روانې وې او خارجانو زیاته هڅه وکړه تر څو بنزاده شبیب بن روا او حرب بن قیس ته په یو ډول ماتې ورکړي او د میدان یې تیښته اړ کړي. خو د هغو هڅې نه یوازې دا چې بریالۍ نه شوې بلکې برعکس یې هغوی په خپله د سختې ماتې سره مخامخ کړل. د هغوی د ماتې او تیښتې سره سم دوی درې واړو د هغوی تعقیب وکړ او کافي شمېره یې ترې راکمه کړه تر څو په راتلونکي کې خطر سبب ونه ګرځي. د خارجانو په خلاف د دې شانداره فتح او کامیابۍ نه وروسته معین بنزاده د سیستان د حاکم په څېر خپله دنده پیل کړه. شبیب بن روا او حرب بن قیس د څو ورځو لپاره هم هلته په سیستان کې پاتې شول. د امورو په تنظیمولو کې د هغه سره پوره مرسته وکړه. د دې ستر فتح وروسته شبیب بن روا او حرب بن قیس بیرته د خپل لښکرو سره یو ځای بغداد ته راستانه شول. هلته محمد بن اشعث او خازم بن خزیمه د قراقل په شاوخوا کې منګولیانو ته د سختې ماتې ورکولو وروسته د زرپشان د سیند پر غاړه د قراقل نه لږ څه اخوا خپلو ځواکونو ته د آرام کولو لپاره فرصت ورکړ او همهلته یې پړاو وکړ. په دې وخت کې ټول کوچني سالاران هم د هغوی خواته راغلل کېناستل او په خپل منځ کې خبرې پیل کړې. د خبرې په اعلامه خازم بن خزیمه وکړ او وویل ورونو موږ یو ځل منګولیانو ته ډېره سخته ماتې ورکړه او موږ هغوی ته دا ښکاره کړه چې هغوی یو ماتې خوړونکی ځواک دی. د شمال له لوري راپورته کېدونکي د وحشي ځواکونو ګمان کاوه چې هر څنګه چې وي خوښه وي هماغسې به کوي او په نړۍ کې به هېڅ څوک هم ورته ماتې ورنه کړی شي او نه به څوک ترې د دې تباهي او بربادیو په اړه پوښتنه وکړی شي. خو د قراقل په سیمه کې موږ د هغوی دا غرور ماتې ورکړه او ډېر کې مو ترې ووژل او په دې توګه د هغوی وهم او ګمان مات کړ. ورونو اوس خو لښکریانو پوره آرام کړی دي ټول تازه دمې دي. زموږ سره د خوراکي او نظامي موادو پوره ذخیره هم شتون لري ځکه زموږ د منګولیانو د پړاو نه ډېر څه ترلاسه کړي دي. اوس زموږ د خپل بل هدف په لور کوچ کوو. زما ورونو زه تاسو ته دا هم ښکاره کوم چې ما له تاسو سره د خبرو نه مخکې د خپل ورور محمد بن اشعث سره په دې اړه خبرې کړې دي او په دې اړه دواړه متفق یو. اوس همدا معامله ستاسو تر مخه هم ږدم. که چیرې تاسو په دې اړه کوم اعتراض لرئ نو په زغرده یې ویلی شي او که چیرې د دې نه ښه مشوره راکولی شي نو هغه به نوره هم غوره او ښه خبره وي. تر ټولو لومړی زه تاسو دا څرګندوم چې زموږ په لاسو د ماتې خوړلو وروسته د منګولیانو د شمال لور ته تېښته کړې ده او هلته د خپلو نورو سترو لښکرو سره چې د زردان په سیمه کې میشت دي یو ځای شوي دي. د قراقل نه پرته د منګولیانو نور ځواکونه د قزلقم په څلورو سترو مرکزونو کې میشت دي. دوی د هماغو ځایو څخه راوځي او پر مسلمانانو حملې کوي او لوټمار او قتل او قتال وروسته بیرته خپل لښکرګاهو ته ورستنیږي. د دې مرکز د نوراته په مقام کې پروت دی او د نوراته سیمه د قزلقم په داخل کې
کې پراته ده. بل مرکزي په خطرچي کې دی او دا ځای د زربشان د سیند څخه په لږ واټن کې د شمال په لور پروت دی. دریم ستر مرکز یې د کرمینیا په سیمه کې دی او دا ځای بالکل د زربشان د سیند پر غاړه پروت دی. او څلورم ستر مرکز یې د زردان سیمه کې دی او دا ځای د زربشان په شمالي برخه کې پروت دی. د منګولیانو سره د ټکر لپاره چې د ما او محمد بن اشد کوم پلان جوړ کړی دی هغه له مخې د راتلونکي شپې مخزن د لمانځه وروسته به موږ له دې ځایه کوچ کوو. د زربشان د سیند غاړه به پرېږدو او د قزلقم صحرا ته به وننوځو او د شمال په لور به حرکت کوو. په دغه ځای کې زموږ خبر راوړونکو د ټولو حالات څخه پوره خبر دی. همهغه به زموږ لارښوونه کوي. اوس به زموږ پلان دا وي چې موږ به د هغوی دغه درې مرکزونه خطرچي، کرمینیا او زردان ټول پرېږدو او نیغ به د شمال په لور ورځو او نو راته به د خپل برید لاندې نیسو. د وخت فکر به هم کوو. زموږ به هڅه وکړو چې د شپې هلته نو راته ته ځانونه ورسو او بیا د شپې خپل حمله پیل کړو او منګولیانو په ځواکونو شپنۍ حمله ترسره کړو تر څو هغوی د خپل دفاع لپاره هیڅ فرصت ترلاسه نه شي. هغه لاره چې د نوراته ته خطرچي، کرمینیا او زردانه په لور ورځي هلته به هم خپل ساتونکي وټاکو تر څو د نوراته په لور تښتېدونکي منګولیان له منځه یوسي. په دې توګه به خطرچي، کرمینیا او زردانه د نوراته د پیښو څخه نه خبرېږي او د دې ګټه به موږ ته دا رارسېږي چې بیا به د نوراته د فتحې نه وروسته خپلو ځواکونو ته د آرام کولو لپاره وخت ورکوو. د دې نه وروسته به بیا موږ په پوره چټکتیا سره د شرق په لور حرکت کوو. نیغ به خطرچي ته ځانونه ورسو. دا سفر به هم د خپلو مخبرانو په لارښوونه په پوره چټکتیا سره ترسره کوو تر څو د شپې په آخري برخه کې د هغوی ټول وګړي په خواږه خوب ویده وي هلته ورورسېږو او د شپې د هغوی د لښکر حساب ورخلاص کړو. په دې وخت کې زه له تاسو څخه غواړم څرنګه چې خطرچي، کرمینیا او زردانه ټول په یوه لیک کې پرتې سیمې دي لومړی به کرمینیا ته لاړ شو، بیا زردان او د هغه نه وروسته به د قزلقم د صحرا څخه په تېرېدو سره د زربشان د سیند غاړو کې د قرقل په لور ورځو. کله چې موږ په خطر چې باندې شپنۍ حمله وکړو کله چې موږ په خطرچي باندې شپنۍ حمله وکړو نو د دې شپنۍ حملې نه مخته به چې کومه شاهره د خطرچي تر کرمینیا پورې ورځي او بیا تر زردانه ته ورځي هلته به هم خپل وسلوالې ډلې وټاکو. په دې توګه به منګولیانو ته اجازه نه وي تر څو د دې ځایه تېښته وکړي او نورو ځایو ته زموږ د حملو لپاره راپورونه وړاندې کړي. کله چې موږ د نوراته د دې بریالي حملې نه وروسته په خطرچي باندې ګزار کوو او هلته د منګولیانو کارونه ورخلاصوو نو یاد ساتئ چې موږ ته به د دې کار څخه دوه ګټې ترلاسه کېږي. لومړی دا چې د منګولیانو ځواکونه به کمیږي او له بله اړخه به زموږ د ځواکونو حوصلې او همت زیاتېږي. د خطرچي د منګولیانو نه وروسته به د کرمینیا په لور ورځو ځکه چې هلته کرمینیا او خطرچي د یو بل سره ډېر نږدې دي. په کرمینیا کې به هم د نوراته او خطرچي په څېر شپنۍ خونړۍ حمله کوو او د منګولیانو لښکریان به انشاءالله له منځه وړو. د هغه ځای به هم منګولیانو ته اجازه نه ورکوو چې نورو سیمو ته وتښتي. خو که چېرې موږ په کرمینیا باندې حمله وکړه او بیا د هغه ځای منګولیانو غوښتل د زردانه په لور وتښتي نو پرېږدئ چې تېښتي، بلکې د هغوی ترمنځ به زموږ مخبران دا خبر خپروي چې د مسلمانانو لښکر په قراقل کې د منګولیانو ته سخته ماتې ورکړې ده. هغوی به په ډېره پټه توګه د شپې حرکت کوي او د همدې شپنیو حملو په ویسه به لومړی نوراته له منځه یوړ او د هغه نه وروسته خطرچي او بیا کرمینیا له منځه یوسو او د منګولیانو ټول لښکر یو په بل پسې له منځه وړي. کله چې دا خبر زردانه ته ورسېږي نو د هغه ځای میشت لښکر په خپل بېزړوالي او بېهمتي را پیدا شي. کله چې دغه نه تسخیرېدونکي منګولیان دا واوري چې مسلمانانو نه یوازې هغوی ته د قراقل په سیمه کې به د ماتې ورکړو بلکې په خطرچي، کرمینیا کې هم هغوی ته د ماتې سره مخ کړي دي او د منګولیانو ټول لښکر یې تباهي سره مخ کړي دي نو هغوی به یو ډول لړزه راشي. بیا چې کله موږ د کرمینیا څخه ووځو او زردانه په لور حرکت وکړو نو زموږ دا حرکت به د منګولیانو نور هم د لړزې سره مخ کړي او کله چې هغوی د دې نه خبر شي چې موږ ټول نظامي مرکزونه یو په بل پسې له منځه وړي دي نو هغوی به د انتقام لپاره د زردانه څخه راووځي او د کرمینیا په لور به زموږ خواته راشي. خو زموږ مخبران به د هغوی په ټولو حرکتونو کلکه څارنه کوي او موږ ته به د دوی خبرونه رارسوي. زه هیله لرم چې د منګولیانو سره به زموږ آخري ټکر د کرمینیا او زردان ترمنځ په کومه سیمه کې پیښ شي. زما دوستانو، که چیرې زموږ په پوره استقامت سره د دې منګولیانو مقابله د خپل پلان شوي پروګرام سره سمه ترسره کړو نو په دې کې شک نشته چې موږ به هغوی تر ډېره بد ماته او شکست ورکړو او که چیرې موږ همداسې سخت ګزارونه ورکړو نو دوی به بیا تر ډېرو نسلونو پورې د مسلمانانو په خلاف د راوتلو او د دغه وحشیتوب جوګه نه اوسي او موږ تل د خطر څخه خوندي پاتې شو. د خازن بن خزیمه د دې وړاندیزونو سره ټولو سالارانو اتفاق وکړ. هیڅ چا کوم متبادل وړاندیز ونه کړ. په دې خاطر ټول په یو اتفاق د هغه ځای پورته شول او د بل شپې د کوچ کولو لپاره یې ځانونو د تیرول په خاطر خپل خیمو ته مخ کړ. خازن بن خزیمه او محمد بن اشعث هم راپورته شول. بیا دواړه د ابن اشعث د خیمې په لور لاړل. کله چې خیمې ته ورته نو ویې کتل چې اقلیمه د خازن بن خزیمه د شید ربیب بنت اسود او زی مجرم خازن بن سره ناست دي او په همدغه موضوعاتو خبرې اترې کړې. خازن بن خزیمه او محمد بن اشعث دواړه مخ ته ورغلل او د هغوی تر څنګ
څنګ کېناستل. بیا محمد بن اسد د عقلما په لور وکتل او ورته وویل داسې برېښي چې په کومه خاصه موضوع بحث کوه. عقلما غوښتل د محمد بن اسد د خبرې ځواب ورکړي چې په دې وخت کې د خازن بن خزیمه ښځې ربیب بن اسود پرې رامخته شو او وویل وروره موږ د کومې خاصې موضوع په اړه بحث کوو، بس موږ دواړو خویندې په همدې موضوع بحث کوه. اوس به د منګولیانو سره په کوم ځای ټکر کوو. د همدې خبرې په ځواب کې ورته محمد بن اسد وویل خورجانې دې پرېکړه شوې ده اوس په راتلونکي شپه لښکر د دې ځای کوچ کوي او بیا به موږ په منګولیانو باندې دویم دریم او اخري څلورم ګزار کوو. عقلما ترې په پوښتنه کې سترګو وکتل او وویل چیرې؟ په ځواب کې ورته محمد بن اسد ټول هغه تفصیلات چې سالارانو په غونډه کې پرې بحث شو وویل. په دې وخت کې خازن بن خزیمه ښځه ربیب د خپل ځای پورته شو او ورته وویل که چیرې خبره همداسې وي نو بیا خو باید د کوچ لپاره ځانونه تیار کړو ځکه وخت ډېر کم دی او سامانونه راټولول غواړي. د دې خبرې سره سم خازن بن خزیمه ښځه او زوی ټول راپورته شول او د محمد بن اسد په لور یې وکتل او ورته وویل ورور تاسو دواړه ښځه او مېړه هم ځانونه تیار موږ به هم د خپلې خیمې په لور ولاړ شو او سامانونه به راټول کړو. د دې سره سم خازن د خپلې ښځې او زوی سره یو ځای د محمد بن اسد د خیمې څخه ووت. هغوی د تللو وروسته محمد بن اسد او عقلما هم متحرک شول. د خیمې ورو سامانو په راټولو پیل وکړ. بیا د مخزن د لمانځه وروسته پوج د زرفشان د سیند په غاړه کوچ وکړ. خازن بن خزیمه د خپلو خبرولو چې په لار ښوونه لومړی د زرفشان د سیند په غاړه د لویدیځ په لور قزلقم صحرا دننه برخې ته ورغلل. د صحرا په ټولو ځایو باندې د هغوی مخبرانو پوره خبر وو. بیا د خپل لښکریانو مخه بدله کړه او په ډېر چټکتیا سره د شمال په لور روان شول. خازن بن خزیمه او محمد بن اسد د خپل لښکریانو سره ځای د دې صحرا د ټولو لوړو ژورو څخه په پوره چټکتیا تېرېدل او خپل هدف په لور ونږدې کېدل. منګولیانو ځانونه د تسخیر وړ نه بلل. هغوی په دې صحرا کې ځانونو ته یو شمېر خوندي ځایونه جوړ کړي. د هغوی په وهم او ګمان کې هم نو چې کوم ځواک به د شپې په تیاره کې د دښتې دغه سترې لارې پرې کوي او هغوی د ستر مرکز نوراته بیخ له ریښو سره یو ځای له منځه وړي. هغه کار چې منګولیانو ناشوني ګڼه هماغسې شوني ښکاره کېده. د منګولیانو ځواکونه په خپل پړاو کې په ژور خوب ویده پراته وو. شپه نور پای ته رسېدو ته ورنږدې شوی وو. خوب پر هر شپې باندې غالب شوی وو. په همدې وخت خازن بن خزیمه او محمد بن اسد خپلو لښکریانو سره یې د توپاني سیلیو په څېر د نوراته لښکرګاه ته ورنږدې شول. د ورنږدې کېدو سره سم یې په منګولیانو باندې توره راکښېښوده او دومره ستره حمله یې پرې وکړه چې هغوی یې په خپل بسترو کې چوپ کړل. دا ډېره سخته حمله وه. د منګولیانو عام وژنه روانه وه. یو څو منګولیانو غوښتل مزاحمت وکړي خو مسلمانان هغوی دې مزاحمت ته پرېنښول. د شپې دغه ناڅاپي او توپاني حملې د منګولیانو حالت بالکل خراب کړ. مسلمانانو هم هغوی د وچو پاڼو په څېر وځپل ځکه خازن بن خزیمه او محمد بن اسد خپل لښکریانو په هغوی داسې ناڅاپي یرغل وروستی چې منګولیانو یې د خپلو تورو اخیستلو مهلت هم ونه کړ. د هغوی نیم ژوند یو کتل چې د لښکر مړي هر لوري ته خپاره پراته دي. د لښکریانو د زخمیانو ترمنځ هم ډېر شور و فریاد و او دغه شور فریاد د پاته منګولیانو وضع او حالت نور هم خراب کړی و. تر څو چې لمر راوخت نو تر هغې وخته پرې خازن بن خزیمه او محمد بن اسد د خپلو لښکریانو سره د منګولیانو لښکر پوره له منځه وړی و. د منګولیانو په تښتېدونکو بدقسمتي دا وه چې کله چې هغوی غوښتل چې د خطرچي کرمینیا او زردانه په لور وتښتي نو په لاره کې د خازن بن خزیمه او محمد بن اسد لښکرې سنګرونه نیولي وه او هغوی همهلته د تیښتې په وخت کې د خاورو خوراک وګرځول. د لمر د راختو سره سم خازن بن خزیمه او محمد بن اسد دواړه د منګولیانو په پړاو باندې هم ولکه وکړه او هلته ورته ډېر څه ترلاسه شول. د هغه ځایه ترلاسه شوي شیان یې د خپلو لښکریانو ترمنځ وویشل او ټول لښکر یې مالامال کړ. خازن بن خزیمه او محمد بن اسد هلته په نوراته کې 2 ورځې پاتې شول او بیا د هغې وروسته د خپل بل مهم په لور مخه کړه او هغه مهم یې د منګولیانو د خطرچي لښکرګاه و. په همدې خاطر دوی د خطرچي په لور د شپې حرکت وکړ. تاریخ په غاور اورېدلی دی هم د قتیبه او د تاریخ حال دې کتلی دی. هغه د خالد عمر صدیق او موسنا تاریخ هم د آسیا او افریقا د اروپا تاریخ هم د اندلس دور او هم د عثماني دوران نه دی پټ له تا نه عاموي هم عباسي دوران تا د رکنالدین او نور دین تاریخ هم لوستی دی. تا د رقب قاشم ویل علي تاریخ هم لوستی دی. ماشاءالله تاریخ کې خو دا ټول اتلان پیژنې خو تا غداران پیژنې خو تا غداران پیژنې خو تا غداران پیژنې. طارق بن زیاد له اندلس شعله پورته کړه زړه د قرطبې د الا الله د نعره پورته کړه. مسافر د مرګ ته انتظار جولسونه هم د غم ځپلې غزې دا واړه قومونه. محمود غزنوي له هند تر بلخ وکړل جنګونه مات کړل بوتان د حقیقت کړه بیرغونه.
سلطان و د تور قلم او د جهاد رهبر دین یې کړ روشانه پر جهاد لمر پوشان رهبر. خبرونه درنو قدرمن اوریدونکو، په نوراته کې د خپل بریا او کامیابی وروسته خازم بن خزیمه او محمد بن اشد خپل لشکر سره یو ځای د جذبي او احساسات سره یو ځای خطرچي ته ورغلل. هلته په هغوی شپخون وهم د خطرچي نه وروسته د کرمینیا په لور ولاړل او د خطرچي په څیر هغه ځای هم په خپل ولکه کې راوست. دلته هم منګولیان په مکمله توګه قتل عام وکړ. په همدې توګه قزلقوم په صحرا کې هم د منګولیانو درې تم ځایونه لکه نوراته، خرچي، کرمینیا یو د بل په سلمینز یوړل او اوس د منګولیانو اخري ځای د زردان په لور حرکت وکړ ترڅو هلته د منګولیانو پاتې لشکر یمنځ یوسي. د بل اړخ منګولیانو ته هم خبر ورسېدل چې مسلمانان د صحرا د داخلي لارو څخه د قراقل څخه د زردان په لور حرکت کړی دي، بلکې هغوی د قراقل څخه د زردان په لور نه دي راغلي. هغوی نوراته ته تللي وو، هغه له منځه وړي، بیا خطرچي له منځه وړي او هغه وروسته کرمینیا ته مخه کړي او دا د اوس د زردانه په لور روان دي. د زردوانه لشکر ته دا تفصیل د هغو تښتېدونکو کسانو ورکړو چې د کرمینیا څخه تښتېدلي وو، ځکه د کرمینیا په لور د تښتېدونکو منګولیانو لاره د مسلمانانو لخوا نه وه بنده کړل شوې. خازم بن خزیمه او محمد بن اشد هغوی ته اجازه ورکړه ترڅو زردانه ته ولاړ شي او هلته هغوی ته د خطرچي، نوراته او کرمینیا د تباهیو په اړه خبر ورکړي. په دې توګه هلته د جنګېدونکو منګولیانو حوصلې ماتې کړي او د خپلې دغې کروینه چې دوی ناقابل تسخیر دي واوړي. په دې وختو کې د مسلمانانو مخبرانو هم پوره کار کوه. هغه وخت په کرمینیا کې د منګولیانو د تباهي د فراغت وروسته خازم بن خزیمه او محمد بن اشد دواړه د جنوب په لور روان وو او د زردانه په لور ورمخته کېدل. مسلمانانو جاسوسانو ورته خبر ورکړ چې منګولیانو یو لوی لشکر د زردانه په شاوخوا کې پړاو کړی دي او هغوی د ښار نه بیرون د مسلمانانو سره مقابله کول غواړي. په دې خاطر هغوی ته دا خبر ورسېدلی چې د مسلمانانو لشکر د کرمینیا څخه د فارغېدو وروسته اوس د جنوب په لور روان دي ترڅو زردانه باندې حمله وکړي. د دې ټولو اطلاعاتو په نیولو کې په خاطر خازم بن خزیمه او محمد بن اشد خپل لشکر سره یې ځای په ډېره چټکتیا سره د جنوب په لور حرکت کاوه، ان تر دې چې هغه ځای ته ورسېدل چیرې چې منګولي ځواکونو پړاو کړی او دوی هم د هغوی تر مخ پړاو وکړ. په منګولي ځواکونو د مسلمانانو د ځواکونو هیبت دومره زیات ناست و چې کله چې خازم بن خزیمه او محمد بن اشد خپل لشکر د هغوی مخې ته راوړی نو هغوی نه مسلمانانو د حملې کولو ګواښ وکړ او نه د ټکر هیله بلکې چوپ پاتې شول. ابن خزیمه او ابن اشد هم د موقع نه ګټه واخیسته او خپلو عسکرو ته آرام ورکړ. په دې توګه دواړه لشکرې تر یو وخته د یو بل په مقابل کې په آرام سره پرتې وې. په درېیمه ورځ منګولیانو په خپلو لشکرو کې د جنګ ډول ووهه او په دې ترتیب یې نیت وکړ چې تر څو د جنګ پیلامه همدوی په خپله وکړي. ابن خزیمه او محمد بن اشد هم خپل پوځونه په جنګي لوکي کې سره برابر کړل. په دې وخت کې محمد بن اشد تر ډېره وخته پورې د خپلو پوځیانو جایزه واخیسته، بیا خپل آس وځغلوه او د ابن خزیمه خواته ورغی او ورته وویل: وروره لږ خو د دې منګولیانو ځواکونو ته هم وګورم. د هغه په ځواب کې خازم بن خزیمه وخندل او بیا خپلو سترګو د منګولیانو په ځواکونو ورسمې کړې او بیا هغه ته وویل: ستا د وینا سره سم مې د منګولیانو ځواکونو ته یو ځغلنده نظر وکړ، اوس راته ووایه چې ته څه وایې. لږ څه د هغوی شمېره ته هم وګوره. خازم بن خزیمه ورته وویل: زما ګران وروره، ته خو لومړی حال دی چې داسې خبرې کوې. حال دا چې ته پوهېږې چې موږ کله هم د دښمن عددي برتري له سترګو غورځولې ده او کوم اهمیت مو نه دی ورکړی. په ځواب کې محمد بن اشد ورته وخندل او ورته وویل: وروره، عددي برتري کوم حیثیت او واقعیت نه لري. زما د وینا مقصد دا و چې منګولیان په شمېره کې زموږ ته مونه ډېر زیاتي او موږ ته هغوی سره د جنګ کولو لپاره کومه نوې حربه استعمالول پکار دی. د محمد بن اشد په دې خبر باندې خازم بن خزیمه متوجه شو او ورته وویل: که داسې کوم پلان ستا په ذهن کې دی راته ووایه، که د عمل وړ و نو د هغې له مخې به کار وکړو او هیله لرم چې ژر به په دې منګولیانو باندې بری ترلاسه کړو. په ځواب کې ورته محمد بن اشد وویل: وروره، د دې نه مخته موږ دواړو ورونو لشکر په 2 برخو ویشلی او سالاران یې مو له خپلو ځانونو سره اخیستي وو، خو زه غواړم چې لشکر په 3 برخو باندې وویشو. محمد بن اشد تر دې ځایه خبره کړې وه چې خازم بن خزیمه خبره پرې کړه. ورته وویل: وروره، 3 برخې لشکر قومنداني به چاته ورکړو او ګټه به یې څه وي؟ په دې وخت محمد بن اشد ورته مسکی شو او ورته وویل: وروره، یوه برخه له تا سره، بله برخه له ما سره، 3مه برخه د سعید حریشي په قومنداني کې ورکړه. پاتې سالاران به په خپلو منځو کې سره وویشو. ته به د پخوا په څېر په منځني برخه کې واوسې، ښي اړخ ته به زه او کیڼ اړخ ته به سعید بن حریشي واوسي. په پیلامه کې به ټول یو ځای په منګولیانو ګزار کوو، خو موږ به دا هڅه کوو چې د جنګ پیلامه موږ ونه کړو او پرېږدو چې منګولیان په موږ باندې حمله وکړي تر څو د هغوی د جنګ طریقه حرکت ووینو او بیا د هغه وروسته موږ د هغوی د جنګي تاکتیک د په نظر کې نیول سره سم خپل کار پیل کړو. تر یو وخته پورې به د منګولیانو د جنګ اندازه واخلو او بیا به په پوره توان سره خپل اخري ګزار ته ځان جوړ کړو. ته او سعید دواړه خپل لښکرې خپرې کړئ او مخې ته ځئ او د منګولیانو لومړۍ برخې په جنګ کې شکیل وساتئ. په دې وخت کې به زه د خپل برخې لښکر په یو ناڅاپي توګه بل لوري ته بوځم او د اړخ له پلوه به په منګولیانو باندې حمله وکړم او د هغوی په مقابل کې به نوی محاذ پرېږدم. زما دا کار به 2 ګټې ولري. لومړی دا چې د جنګ په دوران کې به منګولیان د مخکې پلان نه پرته د نوي محاذ سره مخ شي او د هغې څخه به ورته دفاع کول ستونزمن شي او په دې توګه به ستا او د سید حریصي په مقابل کې د منګولیانو فشار کم کړی شي. بله ګټه به یې دا وي چې کله د 3 محاذ څخه د دفاع په خاطر منګولیان په خپلو ځانو کې عدلون بدلون راولي نو د دې حرکت له مخې به یې په ځواکونو کې ډېره ګډوډي را پیدا کېږي
ځکه ټول منګولي ځواکونه په حقیقت څخه نه خبرېږي. څه لښکرې به داسې وانګیري چې د هغوی د لښکرو په لیک کې ستونزې را پیدا شوي دي. موږ به د منګولیانو د همدې وضعیت څخه د ګټې اخیستو هڅه کوو. په دې وخت کې به موږ په زور تکبیرونه ووایو. د دې تکبیر د ویلو اشاره او معنا به دا وي چې د منګولیانو په لښکرو ګډوډي را پیدا شوې ده. نو اوس موږ ته د هغوی په خلاف په پوره قوت سره ګزار ورکولو ته اړتیا ده. که هغه وخت چې موږ داسې وکړای شو نو یاد ساته چې موږ به په ډېره اسانۍ سره منګولیانو په زردوانه کې ماتې ورکړو او ډېره ستره بریا به ترلاسه کړی شو. تر دې ځایه د خبر وروسته محمد بن اشعث تم شو، خو بیا یې چې خپله خبره اوږده کړه وویل وروره هغه وخت چې زه مخکې له لوري بلې خواته ورځم نو هغه وخت به زه هم په زوره د تکبیر غږ پورته کړم. زما سره سم به زما لښکرې هم د تکبیر اوازونه پورته کړي. زه به هغوی په دې ټولو خبر وهوم. کله چې ته او سعید حرشي د تکبیر اوازونه واوري نو بیا خپل لښکرې د منګولیانو تر مخ خپرې کړئ او د هغوی مخ لیکي خپل ځان سره مصروفي وساتئ. د دې وروسته به زه خپل کار باندې پیل وکړم. د محمد بن اشعث د خبرو د خاتمې نه وروسته نه یوازې خازم بن خزیمه بلکې ټولو سالاران چې د سید بن حرشي په ګډون هم هلته ولاړو وویښنل او بیا ورته وویل ابن خزیمه وروره زه ستا د دې وړاندیز سره موافق یم، په همدې به عمل وکړی شي او زه هیلهمن یم چې په همدې تجویز باندې د عمل کولو سره سم به موږ په دې روزانه کې د منګولیانو د دې سترو لښکرو ته ماتې ورکړو او بری به ترلاسه کړو. د همدې پلان سره سم ټول سالاران پولو ځایونو ته ولاړل. لښکرې په 3 برخو وویشل سوې. یوه برخه ابن خزیمه، بله برخه ابن اشعث او دریمه برخه ابن حرشي ته ورکړل شوه. په دې توګه 3 واړه سالاران د خپلو لښکریانو ترمنځ ودرېدل او د منګولیانو د لښکرو د تحریک انتظار یې پیل کړ. ډېر ژر منګولیانو د حملې کولو لپاره قدم واخیست. داسې رامخکې شول لکه د لبنجر ځمکو وینه چونکې دلدل او په مسلمانانو یې حمله وکړه. د مات شوي ثبت داستان درنو قدرمنو اورېدونکو دا چې نور څه وسول او د مسلمانانو د لښکر څه حال و دا به په راتلونکي خپرونه کې واورو ان شاء الله تعالی. دا خپرونه ما محسن احسان چمتو او تاسو ته وړاندې کړه. در بیا تاسو په درنه حضور کې حاضرېږو. تاسو ټول په الله جل جلاله سپارو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. شور د جذبو جوړ ک پیمال شوی مو عظمت دی پاڅه توري و شرنګ و ننګ ته ضرورت دی حسد ننګ بیرغ کد سعید بن خالد غوندي ځان قربان کړه ته هم د امت د هر شهید غوندي تا ته د خبیب د عشق او در قصه معلومه ده تا ترنګ په وینو د سینوار قصه معلومه ده نوم د ملا عمر منصور جلال ته اورېدلی دی تاریخ غزنوي میرویس ابدال دې هم لوستلی دی تاریخ غزنوي میرویس ابدال دې هم لوستلی دی ویان د تاریخونو د محسن احسان پیژنې ویان د تاریخونو د محسن احسان پیژنې خدا غداران پیژنې خدا غداران پیژنې خدا تا غداران پیژنې خدا غداران پیژنې